عزیزانو، زه ځکه تل په هره لویه لار کې او سړکونو او په کوڅو کې تاسو دپاره ویډیوګانې کوم. زما د دې ویډیوګانو مقصد دا دی چې که تاسو کې هم لږ شوق راشي او ګنټې او بیلچې راواخلئ او د خپل د وطن د آبادۍ اراده وکړئ، خپل وطن آباد کړئ، خپلې غونډیګانې آبادې کړئ، خپلې کوڅې، خپلې لارې، خپل غرونه رغونه آباد کړئ. یو خو به د دې ناخوالو نه خلاص شئ چې لاس مو بل ته اوږد وي، ځکه چې هر څوک همت کوي خدای پاک د هغوی سره هغه په هر کار کې دی، دنیوي او دینی په دواړو کې. که د دنیا محنت کوي خدای پاک به ډېره دنیا درکوي، که د دین محنت کوي خدای پاک به د ډېر دینداره جوړوي. موږ تاسو ته پکار دی چې د دین او دنیا دواړو محنت وکړو، ځکه چې دې دنیا ته دې نړۍ ته خدای پاک را لېږلي یو چې موږ او تاسې دین وګټو. نو که ستاسې پام وي که یو سړی کښیني یو کوټه کې یا یو جونګړی والي او په هغې کې ناست دی او ذکر او تلاوت او نفلونه ذکرونه کوي، دا خو ډېر اسان کار دی. خو خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي چې موږ او تاسې د دنیا سره دین وکړو، ځکه دنیا ته راولېږلو. که نه نو همداسې به خدای پاک من او سلواګانې را لېږلی او موږ به ناست وی، ذکرونه به هم کولی. نو راځئ چې لاسونه راونغاړو او خپل وطن په خپل آباد کړو، الله مخاد و آباد لره، تر څو چې موږ او تاسې د آبادۍ نیت ونه لرو، اراده ونه لرو، تر هغې پورې به موږ او تاسې ښه ورځ ونه ګورو. او دا به ډېر بد کار وي، د شرم کار وي چې موږ او تاسې تل د بل دپاره، او زموږ لوی کار به دا وي چې خیریه بنسټونه دي او بس خیراتونه به وي او موږ به ورته ناست یو. راځئ همت وکئ، خدای پاک د موږ او تاسې سره دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.